السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا سبحان الله دا هغه مبارک ځای دی چې خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله غاښ شهید شو د غر په مابین دوه شولو، دا ګوري دا درز بیا اصحابان لکه چې دا چوکیوګانې غوندې جوړ دي، خدای ښه دا او دا بیا دلته دی دمه او هغې نه بعد بیا د دوی د جهاد په طرف روان شولل. سبحان الله دا غر به تاسو ته ښکاري داسې په مابین باندې دوه نمایي شوی دی او د دوی دلته ځای پر ځای شوي دي د اصحابو کرامو سره. یا ربه ستا د قدرتونه جار شم. دا هغه ځایونه دي چې خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دې ځایونو کې قدمونه ایښي دي. سبحان الله سبحان الله. او د دې ځای داسې یو خوشبویي راځي، یو خوشبویي راځي چې نه پوهېږم چې دا خوشبویي به د کوم ځای نه راځي، د دې خاورو نه راځي، د تیږې نه راځي، هېڅ نه معلومېږي. خدای یو خوشبویي ده. سبحان الله سبحان الله. خو ډېرو خلکو دلته د خپل نومونه لیکلي دي او په دې ځایونو باندې ټوټې مږي او دا بیا صادر مږي او نور خطونه کېږي. دا شرک دی. صحیح ده، موږ باید داسې ځایونو ته لاړ شو چې هغلته پیغمبران اصحابان قدمونه ایښي دي چې الله رب العزت موږ هم په داسې لاره راسم کړي چې هغې کې د الله رضا وي او الله دې موږ ټول مسلمانانو نه راضي شي. دا مخامخ د هود ځایګی دی، تاسو ته به ښکاري.